ایران او اسرائیل اون خلید ټیک شو کنه نو الحمدلله ایران هم ورله ټول جواب ورکو هغه چې پوه شو چې ګوره ایران والا را لګه اسرائیل او ناجایز اولاد خرابوي نو بیا را میدان ته شو پاکستان ته چغي ورځي کی چغي چې دا جنگ بندي دی شو ګوره خپل خبر ل راځم دا جنگ بندي دی شو دا جنگ دی بند شو صلح دی شو خیر طرف ته خبره کنه د فلسطین او د اسرائیل کم وخت نه جنگ دی ها زمون فلسطینیان نارینه زنانه ماشومان سپینګری څومره قتل عام پکې وکړو هغه ټیم د انساني د حقوقو خبره وا هغه ټیم اوس پورې دی د اسرائیل او د فلسطین د جنگ د بندېدۍ څخه خبره کوله دا هم را میدان ته شوی دی چې دا جنگ بندي دی وشي را میدان ته شوی دی ولې فلسطین کمزوري دي مسلمانان کمزوري دي زما محترمو ووره رومیان چې کله د مسلمانانو په مقابله کې را نو مسلمانان لګو ته مې یاريګا چیرې موږ مسلمانان خو ډیر کمزوري ستا ایمان کمزوري ځکه دا خبره کوي ستا ایمان کمزوري دی تا خپل رب پیژندل نه دی تا د خپل رب طاقت پیژندل نه دی تمام محترمو نو رومیان کافر زیات او مسلمانان کم کتابونو لیکلي څومره کم لکه یو سپین اس دی دا غي پتندي باندې دا تور ټاکي نو دا تور ټاکي مسلمانان دي او کافر نور دا سپین استی سپینواله پکې څومره نو کافر زیات او مسلمانان دومره کم وورا نو کافر به جنگیدل خو چې ستړي بشو نو سبب کېنا اصل دمه به وکا ټیک شو کنه دمه به وکا نو خوريرو هغه خپل جنگ جاری ساتو نو مسلمانان خو کمو هغه کې خودي داسې کولای نشو چې هغه کینی او سکاسان جنگ جاری سات او موږ حکم یو چې په کومه کې مسکین نو بیا بسکی او غریبانان یو شان جنگیدل رومیانو سره یو شان جنگیدل ستړي شو بس لا یو سیر تکې ناس د رومیانو زنانا بیبیانی بچی په خیمو کې ناس یو زنانه سره اوچت کو چې وی کتل چې زمونږ په دې سړو سره چلو شو دی خو جنگ پرېخې دی او ناس دي زما محترم هغه کې یو حسینه بیبي یو حسینه او جمیله او خستا هغه را پاسې دا او د خپل سړو ته आवाज کوي وای د خپل خزو باندې رحم وکي په د خپل بچو باندې رحم وکي که تاسو غواړئ زمونږ د خایستونه او زمونږ د بدنونه او موږ تاسو ته ځان ډېر او سنگار وکړو او تاسو ته چې کوم د کورونه سجاو کړو او تاسو خپل ځانونه سجاو کړو او تاسو خپل خواهشات زمونږ نه پوره کړئ او تاسو په بیبیانو کې موږ پاتې شو خو دې خلکو سره جنگ لړاو کوي او که جنگ نه لړاوي دا خلک القریب دا جنگ تاسو نه ګټي بیا بس تاسو دا بیبیانې ستاسو بیبیانې ستاسو دا بیبیانې بس تاسو بیبیانې نه دا بچی بم د هغه کافر لاس تلار شي او دا خسته بیبیانې بم د هغه کافر لاس تلار شي او بیا با زمون او تاسو په منځ کې به جدایي راشي نو تاسو خو جنگ کوي کنه کوي خیال لرئ کنه په خبره ورسېږي کنه موږ ته فلسطین حواله کړو وختي که امن راتلو ويسعون في الارض فسادا الله پاک د يهود او کافرو هغه مکر او فریب بیانوي چې دا يهود او کافر دا چرتم په قلار نه کوي دی په پزمکه باندې فساد کوي نو فلسطین کتا ورکو کنا خو قسم دې کدا حرمین شریفین در لپریخو که قسم بالله کا افغانستان در لپریخو والله العظیم کا پاکستان در لپریخو راضی کنه راضی دی خو راضی کنه راضی د دې خو ټارګټ ځاله فلسطین نه دی ضرور تجاوز کوي الله دې ایران له فتح او بری ورکی الله دې د دې اسرائیل نام او نشان مقدس مکه نه میټاو کی الله دې د دې تم او د دې قارون ورته کی د دې انسان الله رب العزت داسې خاتمه کی لکه څنګه نمرودیان او قارونیان او فرعونانو خاتمه الله پاک کړي د دې د پلانانو نکونو خاتمه الله کړی دا او د یو کمزوري مسلمان د طرف نه الله وهلی دي ان شاء الله زبر یا ژوندم یا بمرم خو ان شاء الله فتح او بری د اسلام وي ان شاء الله فتح او بری د مسلمان وي ان شاء الله زبر یا مرم یا ژوندم بعض خلک وي تاسو په منبر ناس خبر دا خبرې زکات دې د پاره کوم زما وس نه کی ما ته موقع راکړل کی مال موقع راکا به زما د ایمان غیرت وګوره زما مسلمان له موقع ورکا به د ایمان او غیرت وګوره چې زما محترمو نو ویو جهاد باللسان هم دی کنه دی ها بعضی خلک مونږ ته وي تاسو جهاد نه کوي او صرف خبرې کوي صرف بیانونه زه ورته وایم زه خو یو ظالم ټیک شو کنه لار بشم او بجنګیږم شهید بشم ختم بشم نو ته دا نه غواړي چې زه د منبر نه چې کوم د جهاد باللسان کوم او ډېر نوجوانان او ډېر د الله بندگان تیار کوم او د دې کافرو مقابله ته راوړاندې کوم او د کافرو بنیاد په واسم ته دا نه غواړي او اوس تر له دماغ کولاو سبحان الله نو موږ چې د منبر باندې ناسي زمونږ د میشن ته کمزوري سوچ باندې مګ ورغه
الحمدلله دې فضایل سره خلکو کې دومره استعداد پیدا شو چې دا بیانونه د وجه نه تا حج وکړو، تا حج کولسو دلته ما ته کښېنئ زه ورته د حج فضایل بیان کړم تاکې غیرت راوچچي، جذبات راوچچي. 14 لکه روپۍ راوالې و حج ته لاړ شي، دا سیده که نه ده. ته دلته کښېنئ زه درته فضایل بیان کړم، راشه زه تا ته میسیجونه اورم. دا تېر حج اختر تېر شو که نه، زما هغه بیان چې تاسو ته ما ویلې چې څاروي اخیستلو دپاره څوک بازار ته لاړ شي، په یو قدم الله څه ورکوي. د دنیا خلکو ما ته میسیجونه کول چې مولوي صاحب مفتي صاحب زمونږ دې کال د سره قربانۍ ته اراده او نیت نه و، خو چې ستا دا بیان هم واورېدو انشاءالله قرباني به کوو. نغدې ارادې وکړې، نغدې پوه شو. زما محترمو درخواست دا کوم چې انشاءالله العزیز ایمان باندې بخواري کو، محنت کو. دلته نه دا د مستوراتو جماعتونه ځي، دغه شان چې کم د تبلیغ والا دلته راشي. زما محترمو 3 ورځې په دې جماعت کې تېرې کړي، یو 3 ورځې والا موږ هم ورکړو. الله زندگی آبادیم او بربادیم، دا سیده که نه ده؟ زندگی الله آبادیم او بربادیم. نو دی وجنه ان شاء الله العزیز که موږ صلح وکړو د خپل رب سره، توبه وباسو او زما محترمو زنانو ته دین وښایو، د خپلو بچو ته دین وښایو، نو دی به موږ په سر ګرځئ. او که دین هم ورته ونه ښودو که نه، نو دا یاد ساتئ چې بیا به ستا هر قسمه بې ادبي به هم کوي، ستا نافرماني به هم کوي، تا ته به دک او تکلیف هم در رسوي. نو دی وجنه ټول ملګري عزم وکړئ، نیت وکړئ چې ان شاء الله العزیز څلور میاشتې به لګوو. ان شاء الله دا ایمان به زده کوو، ان شاء الله دین به زده کوو، ان شاء الله مرګ ژوند هیڅ پته نه لګي. کله به زما محترم رسۍ راښکاږي او د دې دنیا سره به کنټیکټ او رابطه زموږ او ستاسو ختمېږي. دغه خلکو ته دغه کافر نړۍ ته دا یو شعر ویم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.